اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زم تاسو ورو تاسو ملګری امجد خان دا وخت تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل امجد جلیل خان که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو یوټیوب ته لاړ شئ او یوټیوب کې تاسو سرچ کړئ امجد جلیل خان تاسو مخې ته به زموږ چینل راوړي په سبسکرایب باندې کلیک کړئ او د هغې نه پس چې دی تاسو په د کم ګنټې چې دی په دې باندې دباو کوئ زموږ را روانو ویډیو چې د هغه به تاسو ته په اسانۍ سره رارسي نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو په خپل موبایل کې ځان له د جیمیل آی ډي چې د هغه تاسو څنګه کولاوهئ نو ټول نه اول به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کړئ کله تاسو پلی سټور کولاو کړئ نو په دې ځای باندې به تاسو کلیک کړئ او لاندې به راکوشئ دا اپشن تاسو اینې په دې باندې به کلیک کړئ او د دې نه لاندې دا تاسو اینې ایډ انیدر اکاونټ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ نو دې ځای کې ستاسو نه غواړي ستاسو د موبایل کم پاسورډ چې دی یا د هغه غواړي یا کم تاسو موبایل له فینګر ورکړی وي نو هغه ستاسو نه غواړي تاسو کله فینګر ورکو مخې ته به یو بل پیج راشي ساین ان به لیکلی نو په دې کې به ستاسو نه دې ځای کې ایمیل غواړي یا د موبایل نمبر غواړي که مطلب ستاسو زړه آی ډي وي نو هغه تاسو په دې ځای کې هم ورکولی شئ که نه تاسو ځان نوی جوړول غواړئ نو په دې کریټ اکاونټ باندې به کلیک کوئ که تاسو د خپل استعمال لپاره جوړوئ نو په دې فار مای سیلف باندې او که نه تاسو د کاروبار لپاره جوړول غواړئ نو په دې باندې به تاسو ټو منیج مای بزنس په دې باندې به کلیک کوئ نو موږ د ځان د خپل موبایل استعمال لپاره جوړو نو فار مای سیلف باندې به موږ کلیک کوو په دې ځای کې دلته کې ستاسو نه غواړي ستاسو د نوم اولنۍ حصه او په دې لاندې دا اپشن تاسو اینې په دې ځای کې ستاسو نه غواړي د نوم دویمه حصه کله تاسو دا نوم ورکړو نو دې ځای کې لاندې دا تاسو اینې نیکسټ لیکلی دی په دې باندې به کلیک کوئ مخې ته به بل یو پیج راشي په هغې کې ستاسو نه غواړي ستاسو بیسیک انفارمیشن او تاریخ پیدایش ته نه غواړي نو په دې باندې به تاسو کلیک کوئ دې ځای کې ستاسو نه غواړي د تاریخ پیدایش میاشت په هغې باندې کلیک شو دا اینې دې باندې ستاسو نه غواړي تاریخ نو دلته کې به تاریخ ورکړئ خپل او په دې ځای کې ستاسو نه غواړي تاریخ پیدایش کال نو په دې ځای کې به تاسو هغه ورکړئ لاندې دا تاسو اینې جنډر په دې کې دا میل دی فیمیل دی نو په دې کې به تاسو په خپل کوم میل په میل باندې به کلیک کړئ نه فیمیل فیمیل باندې به کلیک کړئ لاندې دا تاسو اینې دا نیکسټ دی په دې نیکسټ باندې بیا تاسو کلیک کړئ مخکې ته بل یو پیج کولاو شي دلته کې به تاسو خپل د جیمیل آی ډي چې کومه ده هغه به تاسو ورکړئ نو په دې ځای کې اوس زه ورکوم ما نوم ورکړو زه سرچ کوم چې په دې نوم باندې زما جیمیل آی ډي جوړیږي که نه جوړیږي نو دا تاسو اینې چې دا نوم چې دی دا بل چا اخیستی دی نو په دې ځای کې به سره موږ نمبر ورکړو خپل موبایل اخري انسي یا د موبایل نمبر داسې یو نمبر به ورسره ورکړئ چې هغه مختلف وي دا تاسو راغی دې ځای کې اوس تاسو نه غواړي پاسورډ مخې ته بل یو پیج راغی دا اینې نو تاسو ته وایي چې سټرانګ پاسورډ ورکړئ خپل مضبوط پاسورډ نو په دې باندې به تاسو کلیک کوئ او دلته کې به تاسو ورکړئ نوم ورکړئ ورسره داسې څه الفاظ هم ورکړئ چې هغه ستاسو پاسورډ چې دی هغه مضبوط وي او څوک یې هیک کولی یا څوک یې بیا کولاولی نه شي نو چې کله تاسو پاسورډ دا ورکړو دا به د ځان سره یاد ساتئ چې ستاسو نه هیر نشي د دې بعد به تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کوئ پاسورډ تاسو ته اخلي چې مطلب پاسورډ چې دی دا بل ورکړئ دا پاسورډ صحیح نه دی دې ځای کې زه بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم دلته کې پاسورډ واغسته شو اوس تاسو نه غواړي د موبایل نمبر نو په دې ځای کې به تاسو خپل د موبایل نمبر ورکړئ دې ځای کې دا تاسو اینې دې ځای کې به تاسو کلیک کوئ د ملک کوډ به راواخلي او بیا به دلته کې تاسو خپل نمبر ولیکئ کله تاسو خپل نمبر ولیکو نو د ویښته به راکوشي دا تاسو اینې دا یې لیکلی د یس آی ایم ان نو په دې باندې بیا تاسو کلیک کوئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو نه ویریفیکیشن کوډ غواړي چې دا به ستاسو موبایل نمبر ته رالیږي دا تاسو اینې د لپاسه دا کوډ راغی نو دا ما ویریفیکیشن نمبر ورکړو دلته کې ستاسو زوړ اکاونټ چې دی هغه هم راواغستو که مطلب تاسو په دغه نمبر باندې کړی وي نو کنټینیو کریټ ا نیو اکاونټ په دې باندې بیا تاسو کلیک کوئ او دا تاسو اینې د ستاسو د موبایل د ریکوري نمبر راغی دا ستاسو نوم راغی او په دې ځای کې دا تاسو اینې چې دا د جیمیل کوم ستاسو آی ډي چې دغه جوړه شوې ده نو دې نه بعد بیا تاسو راکوشئ دې لاندې ویښته دا تاسو اینې په دې نیکسټ باندې به کلیک کوئ کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ نو دا لاندې بیا به ویښته راکوشئ بیا تاسو دا هینې په دې ویښ کې اګري باندې بیا کلیک کوئ دې ځای کې تاسو خپل پاسورډ چې دی د خپل موبایل کې سیو کړئ
دې ځای کې بس تاسو ته ښیم چې ستاسو جیمیل آی ډي چې ده هغه جوړه شوې ده. دا تاسو وینئ دا ستاسو د جیمیل کوم نوې آی ډي چې ده هغه جوړه شوې ده. دې کې اکسپټ باندې ووهئ. دا وینئ دا ستاسو د جیمیل آی ډي چې ده هغه جوړه شوې ده. اوس که تاسو یوټیوب هم دې ته اړول غواړئ نو یوټیوب ته به لاړ شئ او په یوټیوب کې به تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ او دې ځای کې بیا تاسو په دې ځای باندې به کلیک کوئ. لاندې به ستاسو مخې ته اکاونټ راواخلي. نو تاسو چې کوم نوی اکاونټ فالو کړی دی هغه دا دی. نو که ویډیو مو ستاسو خوښه شوي نو زموږ یوټیوب چینل چې د هغه لازمي سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.